دا د تاریخ خبره زه د ځان لاپې نه وم چې فرنګی راتلی دا پاکستان ګرد د پښتانه کالوني وه سیک پنجاب هم مسلمان لاهور پنجاب هم دا د پښتنو نیوکې وې سندیان هم د پښتانه نیوکه وه سرایکیان هم د دلي تر غاړو پورې دا دغه بادشي وه تر ایران هم تر نیشاپوره پورې د پښتانه وزر غځېدلي تر هغه د مخه مخته تاریخ دا وایي چې پښتنو په هندوستان کې 300 کاله پرلپسې بادشي کړې عام ژوند چې د تاریخونو د موږ ګورو نو پخواني کیندنې چې سوي دي د مځکه کې چې دغه راوتلي دي نو د دنیا ډېر خلک په دې متفق دي چې د حضرت عیسی علیه السلام محترم تر ژوند لا د مخه د محترمې مور بیبي مریم د زیږېدنې لا د مخه له امو دریابه نیولې د راباسینه پورې په دې کې په یو رنګ کې پښتون اوسېدلی دا بیخي 3-4-5 کاله عمر کوي دا مځکه که بابیهن دی که سپین تنګی دی که کوټه ده که پلانی ځای دی د موږ بیرتونو پر غوړو زموږ خاوره ده دا زموږ کرامات نه دی پر دې مځکه باندې زما او ستا پلار نیکونو د داسې لونیانو مقابله کړې ده چې خلک اوس یې د ناموس کپیږي